بل یو غټ رواج خطرناک زموږ تن کې دا دی چې که چا کې مړی شوي نو چې لومبی اختر پرې راشي نو په خپله حجره کې کټونه واچوي خلک ول ځي او دعا ورته کوي وایي دا لومبی اختر دی دا سخت جرم دی او ګناه ده 3 ورځو نه زیات تعزیت په شریعت کې نشته نو که پاک یو 15 میاشتې شوي او 6 میاشتې او 8 میاشتې هم شوي لومبی اختر راغی نو دا سلسلې ټول ورځ دا خلک دی هلته دوا لځم هلته ځم هلته ځم ګوره دا اختر خو د خوشحالۍ شی دی دا خو دې دپاره چې غمونه پرې ختم شي نو مسلمانانو تاسو مړو ته خلکو ته غمونه تازه کوئ ګناه کوئ که څوک خفه کېږي خفه دي شي خو دا ګناه مه کوئ دا جرم مه کوئ او خلق غریبانان هغوی څوک ډېرو خلکو مونږ ته ویل یاره څوک چې خلک راشي وي دوا به وکړو نو کټ به ورته خامخا بالغ سمې نو یو د مړي په خلکو غم تازه او په تکلیف کې اچول دی په هغې خوشحالي ورسکور کول دی او بل ځان لم کار کتل دی په دول ځان له کار زیات کړي یو ته او کله بل ته او کله بل ته ټول ورځ په تعزیتونو پسې ګرځي دا په شریعت کې بالکل منع دي که په دې څوک خفه کېږي او خوشحالېږي نو دا کار به قطعا نه کوئ بل چې په چا مړي شوي که 6 میاشتې مخکې هم شوي لومبی اختر پرې راغی نو خشته جامې نه اچوئ او زړې جامې اچوئ خرینه جامې اچوئ ولې وایي مړی شي هلکه د مړي خو 2 میاشتې شوي دی میاشتې شوې ده څلوېښت ورځې هر څو چې شوي 7 میاشتې شوي ولې ظلم کوئ زیاتې کوئ خدای در باندې خوشحالي راولي تاسو د خدای خوشحالي نه قبلوئ او د غمرازي کوئ غمرازي په شریعت کې نشته لومبی اختر راغی جامې نه اچوئ ښکلې که د چا مړی شوي نو بالکل 3 ورځې ورباندې تېري دې جامې به اغوندي بالکل دې واغوندي اختر دې تېر کې وغه که یو څخه دې خاوند مړی او د هغې عدت نو په عدت کې هغه خشته یا ښکلې جامې نشي اچولی هغه یو پکې مستثنا ده دا د اختر مطابق یو څو رواجونه دا ناروا دي زما وخت چې څومره مسلمانان اوري نو په دې د عمل وکړي دا د شریعت احکام ځان ورسوي که خیري انشاءالله نو سبا له وختي پاڅېدل مستحب دي د اختر پر ورځ وختي به پاسې ښه انشاءالله نوې جامې به اچوئ ټول به نوې جامې اچوئ انشاءالله دا به نه ګورئ چې یاره مړې شوې دي زما والده وفات شوې ده زړه مې دړ کوي زړه اوس هم چې رایاد شي زړه مې سوځي او ترور مې وفات شوې ده چې زما استاده وه چې زړه مې ورسره خور شوی دی لیکن ما خپل خور خویندو ته مې وویل ما وروڼو ته مې وویل چې په شریعت به عمل کوو 3 ورځو نه زیات غم نشته مکمل به د اختر جامې اچوئ زه به یې اچوم انشاءالله هغې له به مې جوړې کړې مې ټول به اچوم او تعزیت هم نشته تاسو ټولو خو زه شکریا ادا کوم ما خو د ترور متعلق خلکو ته اعلانونه هم ډېر مه کوئ بعضې جوماتونو کې وکړئ مې چې څوک چاله تکلیف ځکه والدې صاحبې کې ډېر خلک راغلي خو بیا هم ډېر خلک زه بیمار وم پروت وم او ډېر خلک زما د ترور دعا له راغلي دي الله دې خوشحاله کړي او د اختر پر ورځ تاسو ټولو ته دا زما درخواست دی چې دا شریعت په ترو باندې د اختر پر ورځ تعزیت او دعاګانې د مړو بالکل نه هغې له به مې جوړې کړې مې ټول به اچوم او تعزیت هم نشته تاسو ټولو خو زه شکریا ادا کوم ما خو د ترور متعلق خلکو ته اعلانونه هم ډېر مه کوئ بعضې جوماتونو کې وکړئ مې چې څوک چاله تکلیف ځکه والدې صاحبې کې ډېر خلک راغلي خو بیا هم ډېر خلک زه بیمار وم پروت وم او ډېر خلک زما د ترور دعا له راغلي دي الله دې خوشحاله کړي او د اختر پر ورځ تاسو ټولو ته دا زما درخواست دی چې دا شریعت په ترو باندې د اختر پر ورځ تعزیت او دعاګانې د مړو بالکل